زکه جاړي ما مور پسې خپای زکه جاړي ما خزه خاون پسې خپای زکه جاړي دا خو نن پوي شوما ته مړي په جړا مزه کوي ته خو مزوله جاړي تا نه چې مړي په جړا مزه کوي نو ته مزوله جاړي ته د پلار په غم نه ته د مور په غم نه توجه او الله دې خوشاله راولي او غمونه دې الله نه راولي خو که غم راغی او دا زنانه مړي ته ناستې وي او جړل یې ورته لږ په غوږ کې ورته ووایه وایي په توجه سره مفتي سردار صاحب چې بس که ډېره مزه دې واغسته بس که که نه ډېره مزه دې واغسته مړي په جړا مزه کوي وایه کم ته چې مونږ مزه وایي هغه مزه ده او کم ته چې خاتم الانبیا مزه وایي وایه مزه یو مسله مونږ په غم خاده کې پابند شریعت یو د څه پابند یو بول ما په غټ اختر کې په عیدګاه کې دا خبره کړه توجه زمونږ به خپل طبیعت نه خپل مزاج بني دا خوشحالي انګریزانو کوي کافرانو هندوانو د خوشحالۍ اظهار کوي چونکې د هوایي فایرنګ مسله وه حکومت سره د تعاون مسله وه توجه څوک د خوشحالۍ اظهار په ډانس سره کوي څوک د خوشحالۍ اظهار هندوان په یو بل هولي رنګونه اچوي هغې ته هغې هولي وي رنګونه اچوي او زمونږ پښتنو کې هم بعضې خلک د واده لږ باندې څوک رنګونه اچوي او څوک وله جامې شلي کپړې وله شلي دا ته د حیا قدم ته اوچت کړه دا حیا ده چې تا د واده کړي نه کمیس دې وشلو پرتوک دې وشلو راګیر دې کم کډې ته دې کم د خیرن بچیا زه په ودونو کې دا کیسې اسلام د دې درس ورکوي د خوشحالۍ اظهار څوک په هوایي فایرنګ سره کوي ای جي صاحب موږ د اسلام پابند یو وایي د څه پابند یو څوک د غمونو اظهار ګریوان شروع کولو سره کوي څوک د غمونو اظهار په مخ را باندې کې ځان ته کوي ځان وخي اسلام طریقه ښودلې په غم او خاده کې بس کې توجه جی زما طبیعت زما مزاج زمون ثقافت زمون د خاندان دستور رواج مال جواب راکې د سنتو په مقابله کې دا موضوع به زه بیا د بل چا واده کې کوله وکړم د سنتو په مقابله کې وایا د رواجونو څه حیثیت شته میر صاحب شته د شریعت په مقابله کې د طبیعت څه حیثیت شته د مزاج څه حیثیت شته یو خوا شریعت دی او بل خوا ته ماته مزاج نیغ کې یو کتاب ذکر کړي د شرک بل نوم طبیعت او مزاج دی څه شی دی لکه تا انکار وکړه د شریعت یرجې زما طبیعت زما مزاج دا به خبرې به نه کوي موږ د طبیعت پابند یو که د شریعت بولو موږ د مزاج پابند یو که د شریعت بولو راشه ښکلي مثال درکم شیخ جنید بغدادي د خپل زمانې لوی پیر او مرشد او زمانې عالم با عمل د قرآن صاحب په شریعت خبردار توجه غلام واغسته توجه غلام واغسته چې په دې پوه شي په طبیعت په پوه شي غلام راوسته غلام ته دا زما مکانات دي په یو مکان انتخاب وکړه چې هغې کې تم رهنا سیکھو اوس میں هغې کې به ته اوسېږي کمه کمره دې خوښه ده کم کور کې به اوسېږي غلام به ته آقا زه غلام یم د غلام خپل چایس نه د غلام خپل پسند نه د غلام خپل طبیعت نه د غلام خپله خوښه نه آقا کم ځای مې چې اوسې هلته به اوسېږم جنید بغدادي ورته وایي وایه دا ما په عیدګاه کې دا خبره کړې وه لباس به څنګه اچې کپړې ته اوسه پورې د جومات امام ته ناست دی چې ځان له څنګه کپړې جوړې کړم چې دوه غوږونه خدای درکړي نه په کمیس کې غوږونو ته ضرورت شته دغه غوږونه اورېدل کوي دا بمبران دې راځوړند کړي خفه کېږه ما خو نیت کو چې ځان به بدلو په اسلام آباد کې زه جنید جمشید یو ځای څوک پېژنې د جنید جمشید به یو نظم ډېر وي هغې سره به خلک بدلېده د معاشرې اصلاح به کېده هغه نظم د مفتي تقي عثماني صاحب کلام و میرا دل بدل دے چا اورېدلی و که نه میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے نو موږ اسلام آباد کې یو تشکیل کې توجه نو نوجوانان راجمع شو د سکول کالج نو جنید جمشید ته چې جنید بھائی وہ میرا دل بدل دے وہ نظم سنا دے نو جنید جمشید ورته په جواب کې وی چې وہ تو سناؤں گا لیکن اپنے دل کو کون بدلے گا اپنے دل کو کون بدلے گا دا زړه به څوک بدلوي دا ځان به څوک بدلوي توجه کپړې به څنګه اچې او ته آقا زه غلام یم چې څنګه کپړې راکې ته چې چېرته عالم ته ناست دی چې څنګه کپړې جوړې کړم
د سر د ویښتونه واخلي د خپو د نوک پورې پوره اسلام شریعت تاته یو ضابطه یو قانون یو دستور ښودلی. توجه، ته چې په غټ اختر کې لاړ شي، په وړوکي اختر کې او ټیلر درځي له کپړې ورکړي، نو ته ورته نه وې چې 15 انچ پینسه راله جوړه کا، 18 انچ 20 انچ په دې دومره کولو پینسه څه کې ایسی پکې لګې، ګرمي ډېره ده که روشندان پکې جوړه. آقا زه غلام یم، کپړو کې مې خپله مرضي نشته چې څنګه لباس راکې اچوم به. جنید بغدادي ورته خوراک به څنګه کوي؟ موږ چې اسلام آباد یو خبر خو پروګرامات ته لاړ شو، موږ له هوټل کې هلته یو کاپي راکړي، هغې کې لیکلي چې سنګل خوري که ډبل خوري. زموږ چېرته په سنګل کار کېږي؟ مولیان یو، موږ ورته ټیک مارو که سنګل خوري که ډبل خوري. موږ پکې چایس ګورو چې کم چایس. توجه، دی ورته وایي څنګه خوراک به کوې؟ ورته وایي آقا زه غلام یم، د غلام په خپله مرضۍ خوراک نه، په خپله خوښه خوراک نه. آقا څه خوراک چې راکې ابه کوم. جنید بغدادي غشي کاږی را پرېوت، بېهوشه شو. هوش کې چې راغی، هوش کې چې راغی، غلام ته وایي، غلام ته وایي تا خو ما ته عبدیت وښوده، تا خو ما له د تابعدارۍ درس راکړ، تا خو ما له د فرمان بردارۍ درس راکړ. ته زما غلام خپله مرضي او طبیعت ته ختم کړ او ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې ده. زه خپل ځان ته د محمد عربي غلام وایم. واده به په خپله خوښه کوم، غم به په خپله خوښه کوم، ژوند به په خپله خوښه کوم. موږ د چا غلامان یو؟ خاتم الانبیا. د چا غلامان یو؟ د چا غلامان یو؟ د چا غلامان؟ خاتم الانبیا محمد رسول الله وایا صلی الله علیه وسلم. خپل طبیعت هم چلیږي، وایا خپل مزاج هم چلیږي. نن نه پس دا خبر د شهریار په واده کې نوٹ کې طبیعت طبیعت به نه کوو، مزاج مزاج به نه کوو. ها، شریعت نه به خپل طبیعت جوړوو. څه چې شریعت وي هغه زما طبیعت دی، څه چې قرآن حدیث وي هغه زما طبیعت دی، څه چې زما نبی وي هغه زما طبیعت دی، څه چې قرآن وي هغه زما طبیعت دی. توجه، واده کې به تپوس کوو د جومات د امام نه که نه به کوو؟ کوو به. دا امام چې مخکې ولاړ دی، ای خان صاحب، د مردان ملک صاحب، نواب صاحب، زه درته سلوټ کوم، سلوټ. زه د خان خاني منم، د ملک ملکي منم، د نواب نوابي منم، خو وایا د امام نه بعد د چا نه بعد؟ دا ټول خانان ملکانان منځونه کوي، په جومات کې کوي، 15 وخته کوي. زمونږ پار چا ښه ګمان دی، دا ټول لیډران منځونه کوي، 15 وخته کوي. زه په چا بدګماني نه کوم، دا ټول منځ ګزار دي. خو لږ جواب راکړه، منځ په جومات کې په مصله کوي که سپونو کې؟ وایا وای کنه وایا. امام مخ کې دی، صرف په منځ کې امام نه دی، زندگی کې هر موڑ کې امام مقدم ہے. مکان جوړے، پلازه جوړے، مارکیٹ جوړے، دکان جوړے، انجینئر سره مشوره بات کی. توجه، کارپینټر سره مشوره بات کی، اول سیر سره مشوره بات کی، ټیکادار سره مشوره بات کی. پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده. خفه کېږم موږ په تعمیر کې د جومات د امام نه تپوس کړی دی. وایا 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 ستا د زوی واده دی، ستا د لور. زه په موضوع بیان کوم، یو خبر خو خبرې نه کوم. واوره حاجي صاحب، ته بیان کړه چې په ما دې پابندي لګوله. ته لاړ شه، کیسې مه کوه د معاشرې اصلاح